زما عزت مندو یو انسان نه ګناه وشوه ګناه وکړو باغې باندې خپه دی یاره ګناه مې وکړه تو تپوس هم کوي یاره استاد جي پلانکې ګناه رانه شوې ده توبه وباسم نو الله د دغې ګناه د معاف کولو وعده کړې ده تا ګناه وکړه او باغې د توبه وایستا خپه شوې پې نو الله وایي زه به درله معاف کړم واقعات کتابونه ډک دي د داسې خبرونه بل ورځ مې د یو عالم بیان اورېدو د دارالعلوم دیوبند یو عالم دی زما بالواسطه استاد دی حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه هغه یو ځل د مدرسې د طالبانو خرچه جمع شوې د یو دکاندار د خبرې ته لږ سوچ وکړئ د یو دکاندار خرچه جمع شوې د مدرسې په طالبانو په مدرسه باندې قرضه وه او دکاندار راغی حسین احمد مدنی رحمت الله علیه ته وایي ستاسو په دې مدرسه باندې زما د دکان کاته ده قرضه راکړئ مدني صاحب ورته وایي سبا راشه در بکم سبا راشه در بکم د مدرسې ناظم خزانچی چې کوم دی راغی مدني صاحب ته وایي وایي صاحب تا خو دې دکاندار ته چې سبا راشه در بکم مدرسه کې یو روپۍ نشته په فنډ او د مدرسې په خزانه کې یو روپۍ نشته د کوم ځای نه به ورکې او ورته وایي ته خپل کار کوه او زما خپل کار دی ته خپل کار کوه او زما خپل کار بس ما هغه ته وایي سبا راشه زه به درکړم سبا هغه دکاندار راغی مدني صاحب جیب ته لاس کړ ورته لکه ستا څومره پیسې دي وی زما 10,000 یا 15,000 شل زره دکان کاته جمع شوې ده زما دومره پیسې دي مدني صاحب جیب ته لاس کړ پیسې ولا ورکړې دا ویل مدرسې استادان او مدرسین او خزانچي ټول اریان دي وی دا پیسې د کوم ځای نه راغلې مدرسه کې یو روپۍ نشته دا پیسې د کوم ځای نه ورکړې الله اکبر مدني صاحب ورته فرمایل وای د دې دوه سبب دي د دې پیسو ورکولو دوه سبب دي یو ظاهری سبب دی یو باطنی سبب دی ظاهری سبب خدا چې کشته پسین کې انخته و سمندری جहाज انخته و جहाज والو منخته وکړه کدا جहाज وته مونږ به دومره پیسې مدرسه کې ورکو الله هغه جहाज ویستو هغې د شپې هغه پیسې راوړي دا ظاهري سبب شو جहाज وینخته جहाज والو منخته وکړه چې خدای که دا جहाज ووته نو مونږ به دومره پیسې مدرسې له ورکو نو هغه جहाज الله ویسته بس پیسې د شپې راوړي دا ظاهري سبب دی او یو باطنی سبب دی مدني صاحب فرمایل زما نشي یادو ما ته د خپل ژوند کې نشي یاد چې ما چرته د الله نافرماني کړې ده ما د الله خبره نه ده غورځولې ما د الله نافرماني نه کوله نن مې الله ته ویل رب زین خطه ما دا یاد ساتي زما عزتمند نو بس اونو واقعات داسې دي چې انسان نه ګناه شوی دا هغه توبه ایسته ده الله معاف کړی دی او محبوب یې فرمایل التائب حبیب الله الله ته توبه ایستونکی د الله دوست دی نو دا خو به کېږي تاسو ته ما ویلي یو صحابي راغی حضور علیه السلام ته ویل الله پیغمبر یو ګناه رانه شوې ده ډېره لویه ګناه ده توبه وباسم پته نه لګي چې الله به دا ګناه معاف کړي او که نه نبی علیه السلام ورته څه ګناه دې کړې ده ډېره غټه ګناه ده قربان نشم بیانولی نبی علیه السلام ورته وایي د دې ځمکه په مقدار ګناه ده وایي د دین لویه ده
یو خبره تو کوم نبی علیہ السلام وی مومن چې کله ګناه وکړي که نه مومن نو ده باندې داسې بوجي د ایمان د تقاضې د وجې نه ګناه په ده باندې دومره بوجي لکه انسان باندې چې یو غر پروتي دی د غر لاندې کېږي دا د ایمان والا د مومن علامه ده او حضور فرمائی کافر او منافق چې ګناه وکړي نو داسې لکه انسان باندې مچ کېناستو والوته د تاړو احساس نه کېږي چې لکه ما ګناه وکړه نو نبی علیہ السلام وی د مومن دغه نشانی ده او د منافق او د کافر دغه نشانی ده وی د ځمکې نه ډېره ده وی د اسمان عمره وی د اسمان نم ډېره ده د اسمان نم زما ګناه غټه ده نبی علیہ السلام ورته فرمایل د الله د رحم په مقدار ګناه ده د الله د رحم عمره ګناه ده او تو د الله محبوب د الله د رحم په مقابل کې خود ماشي و ضرم نه دی د الله د رحم په مقابل کې خواړو څه ګناه نه ده ګناه وایا څه ګناه دی کړی وی زما لس زامنو یولس ملوریانې وي زامنو دپاره ګرځېدم چارشته نه راکوله چارشته نه راکوله بس تنګ شوم زامنو دپاره ګرځم نه مې لوریانې څوک کوي او نه زامن له څوک رشته راکوي نو د شپې غوسې واغېستم او د شپې کېناستم لس خویندې مې لس ورونو ته په نکاح کړې لس خویندې مې لس ورونو ته په نکاح کړې یوه پاتې وه مې ځان ته په نکاح کړه یو لون مې پاتې وه مې ځان ته په نکاح کړه اوس توبه وباسم حضور علیہ السلام مریان شو د خدای ظالمه ده دومره لویه ګناه خور رور ته او لور پلار دومره عظیمه ګناه الله جبریل راولېږه او وی فرمایل قل یا ایها الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله اے پیغمبر هغه خلکو ته ووایه چې چا په خپل ځان ظلم کړی دی چا په ځان ظلم کړی دی دا یاد ساتئ دا مې ته څو ځله خبره کړې ده چې نومې ګناه کول په ځان ظلم کول دي په خپل ځان باندې ظلم ځان سره ظلم کول دي الله وی وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون الله په ما ظلم نه دی کړی بني اسرائیل ته وی کنه بني اسرائیل ته وی لا تعدوا في السبت د خالی پوره د کبانو ښکار کې زیاتې مه کوئ ګناه مه کوئ کله چې هغوی نافرماني وکړه الله وایي وما ظلمونا په ما یې ظلم نه دی کړی ولکن کانوا انفسهم یظلمون په خپل ځان یې ظلم کړی دی د دې ظلم سزا به ده ته ملاویږي